او زه د په چیلنج وایم چې زه له جهانګیر هم چیلنج کوم کوم د چیلنج نه کو د سړی بچي باندې د اوس نه مور د چیلنج دی ما باندې کریکټر وکا بیا په پته ولګي ما ورته چې بیا به د نر کونی پته ولګي چې څوک څومره بوبوږي جهانګیر صاحب راغی نعمت سرحدي چې کوم دی هغه اوټ شو زه دې ته ویلن وایم دې ته ځکه چې جهانګیر راغی نعمت سرحدي اوټ شو الانګه چا تصور نشي کوي چې نعمت سرحدي بزي او جهانګیر صاحب راغی ان شو ها 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 دا دې ترنه لګیا دی اوس که په بل ویلن راشي او د جهانګیر اوټ نه کونټ مینس چې دا ویلن نه دی چې جهانګیر الریډي په خپل مقام ولاړ دی نو ته لګیا اوسه کنه اتیا لکه او یا لکه روپۍ په دې فلم لګېدلي 12 लाख ریکوري شوې ده نو دې ته خو زه هیټ فلم نه وایم هیټ فلم زه هغې ته وایم چې دا ته په 50 لکه جوړ کې او تاله یا د خپل سر اونه کې یا چې د خپل سر موږ یو 15 لکه په پاسه موږ نو زه وایم چې یار ویل ډن د کمال فلم دې ته هیټ فلم وي دا هیټ نه دی چې زما یو شو یا دوه شوګانې یا یو هفته چې زما لاړ شي او 200 کسان په سینما کې ناست دا فل نه جنا دا نه دی دا د فلم کامیابی نه ده دا تباهي ده زما معاشره کې جواری کیږي زه به جواری خیم زما معاشره کې خلک جړګان ډمه غړي زه به دا خیم زما معاشره کې خلک په جړګانو پیسې شیندي زه به فلم کې دا خیم زما معاشره کې خلک ماشومان تختی زه به دا خیم زما معاشره کې خلک مور پلار وجني زه به دا خیم زما معاشره کې په ټیک ټاک پالکانو په خزو په جنکو جګړه کیږي زه به دا خیم مال یو چانس راکا مال یو مقراکا جهانګیر د خو همیشه زموږ په منځ کې لري خو کومه اوټ نه کو نو د سړی بچي باندې دا سي چانس راکا چې مطلب تا چې څنګه خبره چې څنګه کار د جهانګیر لور کې دا سه مال راکا او راکا یو چانس او بیا وګوره چې نه مخلص سکړی ته ما هغه شان ایکسپوز کا ته ما هغه شان راولا ته ما هغه شان مکالمه راکا شاهد راته ودروا ارباز راته ودروا جبګل راته ودروا جهانګیر راته ودروا بیا بدنرو د کونی پته لګي انا دې خلکو فلم کتلی یو چې بس الګا دا خو سم آسان کار دی شاهد خان د سره تاو شیو جهانګیر د سره رواني نو مخلص د سره رواني نو دا خو یوازې راتل خو نه دي کنه دا خو ډایلاګ ویل دي دا ایکسپریشنز ورکول دي دا فوټ ورک دی دا ډیلیوري ده السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو مراد علی کاټلنګ ما د پرواز ټي وی لخوا او د وخت موجود ما په بالاکوټ کې د یو فلم په سټ باندې چې د دې فلم نوم دی محبت خو بندگی ده په دې فلم کې د پښتو د فلم انډستری تکړه هنرمندان خپل فن مظاهره کوي د وخت د سره د پښتو د فلم انډستری یو ډیر تکړه هنرمند یو ډیر ښه شاعر چې دوی کې ډیر زیاتې کوالټي موجود دي نه شاعر هم دی اکټر هم دی نه مخلص صاحب زموږ سره موجود دي تاسو د پاره یو پیجندل نوم ډیر ښه پیژنې مخلص صاحب په خپل پروګرام کې تار کالی هم ستړي مشه السلام وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مراد علی خیر دی خدای دې خوشاله کا تاسو یې چینل تاسو د ملګرو تاسو په خپل ډیر زیاته مننه تاسو بیګا ډیر زیات نا وخت رااله تقریبا د شپې 2-3 بجې ورسره په لار څنګه سفر سګتی والله چې سفر خو ډیر زیات ګډوډو یو خدا وجه شپه وا او بل دلته مال رسیدلو ماغه سره کمټمنټ شو چې رزبنن درسمه او بل شپې د لارم غړي وړي زه تقریبا بالاکوټ ته 12 کاله پس رالم هغه زلزلې نه 2 کاله پس راغلی ما او دا غینه پس دا پړم بیزل فرست ټایم باندې رالم نو بس مانم د لارې غړي وړي کېدی او بل د دوی د پروګرام هم داسې غړ وړو مال چې خدای شرط کوشم سو کما سو نه کما کله موبایل کا لوکیشن بالکل لوکیشن کار نه غوا غریب دوه پیری ماته لوکیشن راولګه لوکیشن چې په ما اوګه کو منګ به بل طرف ته په مودا شو ځنګل دی وېستو قسم دی ما سره بیا غم شي پرودګاره دلته نه پسنګ زو او نو بس هغه خدای پاک رحم وکړه بس هغه کوم لار سیده کړو او بس هغه 3 بجې را ورسېدم دا راته وای تاسو د فلم انډستری نه مطلب تاسو یو ښه اکټر یو ډیر ښه ټیلنټډ کس یې فلمونو کې تاسو ډیر زیات کار نه کوي دا څه وجه ده اصل کې تاسو یو عجیب غونډه مایند دی ما ډیر کس داسې کتلی تاسو ته اکثر د ډرامیا پر سوګو کې خمو ته کې بیا چې موډ دیونه کې وایره بس زاهد کار دی دا څه بس دا ډراما چې کوم دی کنه دا خو د موډ شیز دی کنه چې ستا موډ وینو ته وکارو کې او چې ستا موډ نه نو بیا کار نه کیږي یاره بل خبره ده چې نن سبا په دې دور کې چې دا کوم ډرامې کیږي یا کوم فلمونه کیږي نو یو خو په دې کې دی چې لکه ستا د څنګه ملګری پکې
او استاد سور هنرمندانی پکې نو مطلب چې تاسو یو سین ډایرکټر ولاړی او تاسو سره ډایلاګ وینو هغه ایکسپریشنز به تاسو ملاویږي هغه ریسپانس به تاسو ملاویږي نو ستاسو ریسپانس به اتوماتیکلی خي ستا موډ به خي او چې تاسو مطلب ترازی او تاسو نوې سره ودرېږي ترازی او تاسو موږ دا نه وایو چې رګینی نوې خني موږ وایو چې هغه خلک دی راشي چې چله دا کار ورزي کم سے کم چې څنګه څه په غالي به باندې څه خو پويږي کنه د خلکو فلم کتلې یو چې بس الګا دا خو سم آسان کار دی شاید خان د سره تاو شيو جهانگیر د سره رواني نو مخلص د سره رواني نو دا خو یوازې راتل خو نه دي کنه دا خو ډایلاګ ویل دي دا ایکسپریشنز ورکول دي دا فوټ ورک دی دا ډیلیوري دا یو فن یو هنر دی دا باډي لینګویج دی څنګه چې دا شاعر د خپل غزل په دغه خسته کوي کنه بهر سه وي دا سه کلی په کلی تل په خلکو پسې ګرځم لکه څنګه چې څوک امیل په ګلونو پسې ګرځي او استاد ستاینه لستا بهر داسې غوره ټکی ګوري لکه څنګه چې څوک امیل په ګلونو پسې ګرځي نو دا یو امیل دی اوس مطلب ګلونه تعلم درکړي مالم درکړي تاسو هم د ګلاب ګلونه د کشمالي دي د رات کی رانی نه فلانه هغه ما سرم دي اوس ته څنګه امیل جوړه زته څنګه جوړو ما ګلونو ما غدي هغه یو تار دی ما ګلاب دلته چولې تا ګلاب دی ځکه چولې نو د چا عمل بخښتای نو دا اداکاری دا شاعری دا د ګلونو عمل دی دا چې تاسو مرخه نه 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 دې سره به غپ نه لګي دا ډیر ګران کار دی او دا چې د چا کار دی نو خلک پته لګي چې چرته لاړل نو کوس مطلب ته ستا خبره چې استاد سره نوې کس ودرېږي نوې راتله په کار صدا نه چې لکه دا انډسټري په دې سره رواني خو چې استاد سره یو ریټیک وکړي بل ریټیک وکړي بل ریټیک وکړي ستاسو موډ چې کم دي ستاسو سټیم نه به ختم شي هر څه ختميږي کنه اوس مطلب ته چې یو په مطلب یو ریټیک 2000 اکټر وکړو حق دی راضي به انسان دی هر اکټر نه کیږي خو چې ته اوس راضي او ریټیک پر ریټیک کې اوکے دا یو په شل ریټیک ته وکي نو پیمانه وای چې هغه نه بس تا موډ څنګه جوړیږي د سین ته کنه لکه موډ جوړول دی بای ما یو موډ جوړ کړي زه یو سین کوم او زه په خپل انداز باندې لګم راشه ټکه غری ټیک شي بیا راشه به ټک ریټیک شي یار زه مطلب انسان ما س روبوټ خو نه مچې زه بس راځم ولاړ به راځم ولاړ به بعضی وخت د سوشي چې کم خسین ما کړی اخه ایکسپریشن ما ور کړی اری ټیک شي او هغه بیډ ایکسپریشن زما خراب هغه موډ چې کوم زما افي هغه شی اوکې شي نو کې بیا ماته پته لګی چې دا شی ټیک نه دی خو بس بګینو مجبوری ویاو اول تاسو یو خبر او تاسو د کتاب مخکتنه وګز کیسه وایي د وجدي سر زما ډېر ګران ملګری دوست محمد بحر صاحب د چا د شیرونه چې مو ویلي ډېر ځواني مرګو ډېر لګو مرخاوندو الله دیو بخي داغه د کتاب مخکتنه وا او هغه ډېر انتهایی زوري و دا ډرامه ما پرخه وا دا فلم نه ډرامه دا ما پرخه وا او ما دي ته جواب مرګړو ما چې به عزت دغه پروګرام کوم نو دا نشم کولای دی بیا بل کس اخیستو بیا دې سره پرون زما خبرو شو دی ماته چې یار خیر دې مخلص ته یو ورځ نیمه لیټ راشه خدا کردار د سیده د کریکټر چې دا بستانه بغیر بل څوک نشي کولای حالانکه موږ کس اخیستو موږ واپس ریجیکټ کو او دا بم تکه نو بیا موږ هم چې کوم د لیونیو نو ما چې شپه کو ورځ خو ځان به دې سړی درسو منو دا رسیدلې مو پسټو تناسته ما دې فلم کې تاسو سره نور څوک پدې کې خو دغه سینیئر کې ماستر شناز میډم دا او ممتازیب صاحب دی او حجی ګل دی د سینیئر خو نه خو په سینیئر کې راځي د لګ دا چې کوم خلک وسره غلي دوی نه لګ خره او بدغه ملګری دی پکې خو بس کار روان دی سبب کې نیوي سبب کې زاړی نو ګورم به چې کریکټر څنګه دی خو خوشاله بده ما چې تاکالی شیب لیکل دی او تاکالی زمونږ یو خریټر دی زه تاکالی مکالمو ته خوشاله ګم او د فیروزګر صاحب مکالمه چې کمی دي راځړې په شوق وایم ولې چې فیروزګر صاحب یو شاعرم دی او دغه مکالمو کې مال مزه راځي چې څومره سخت نو مال غوون راکې او دغه شان د تاکالی صاحب مکالمه یو خریټر دی او خریټر زه کوشش کوم چې زه د خریټر سکرپټ وکم حالانکه ستاسو پته د بلا افرز ما تکیږي د پیښور نه د مردان نه قسم دې کې کومه زکه چې زړه مې نه کیږي تاسو سره چې ښه اکټران نه تاسو سره ښه ډایرکشن نه تاسو سره ښه کاست نه تاسو سره ښه سکرپټ نه نو زنه شمویل چې کار بخوشي او دا یو ماحول هم جوړ دنو الله دیو کې چې دلته زمنګ موټ ټکی او دلته کار وکړو که خیر رخه وای زګه ډیر مزیدار باران مو شو یا خوا واغانی لګي مزیدار ډیر خپل موسم دی ډیر خپل موسم دی ډیر مو د پسم بس خو موسم انجوای کو مون خاصم سوق نه بوزي فلم دا سیده چې فلم نن سبا جوړیږي خو د فلم یو عجیب غونډه کې موډ دی مطلب اوس کمال یو کریکټر راکې
او یو بل سړی راشي د خپل فلمي نو په هغه فلم کې به چې هغه ویلنی او زم ویلنو پای کې به څه کریکټر کوم او یا خپل مې په خپل پیسې لګي لکه مطلب زب څنګه کریکټر کوم زب کریکټر څنګه کوم زکه کوم بیا به مال ځان له پورشن راکې یا به رورې ما یا به مطلب د ترجمه ما یا به دغه ما خو هغه چې کوم زما ارمان دی هغه ارمان زما نه رجیږي په فلم مطلب ستا یو موډ یو دغه ته ملو زما نه رجیږي په فلم کې نو زه په فلم سو کوم ته مال راکې د جهانگیر غونډه کریکټر ما سره واخلا شاهد را سره والا ارباز را سره والا مال د جهانگیر په شان کریکټر راکا زر ته قسم خورم چې جهانگیر د خدای ټول عمر زموږ په منځ کې لري خدای یاد ساته جهانگیر صاحب راغې نعمت سرحدي چې کوم دی هغه اوټ شو زه دې ته ویلن وایم دې ته ځکه چې جهانگیر راغې نعمت سرحدي اوټ شو الانګه چا تصور نشي کوي چې نعمت سرحدي بزي او خا جهانگیر صاحب راغې ان شو ها 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 دا دې ترنه لګیا دی اوس که په بل ویلن راشي او د جهانگیر اوټ نه کوي اټ مینس چې دا ویلن نه دی چې جهانگیر الریډي په خپل مقام ولاړ دی نو ته لګیا اوسه کنه مال یو چانس راکا مال یو موقع راکا جهانگیر د خدای همیشه زموږ په منځ کې لري خو کوم دله اوټ نه کو نو د سړی بچي باندې دا سي چانس راکا چې مطلب تا چې څنګه خبره چې څنګه کار ته جهانگیر لور کې دا سه مال راکا چې سړی په 50 لک روپۍ یو کار کوي اته مال راکا زبدا وکما چې خیر د زبدا خپل کری والا ما ته پیمنټ مکوا او راکا یو چانس او بیا وګوره چې نه مخلص سکړی ته ما هغه شان ایکسپوز کا ته ما هغه شان راولا ته ما هغه شان مکالمه راکا شاهد راته ودروا ارباز راته ودروا جبګل راته ودروا جهانگیر راته ودروا بیا بدن ورو د کونی پته لګي او ته اوس ما سیټ ته کریکټر کې والی یا رو یا دغه نو څه کریکټر نه مراد وای ته پته لګي ته په خپل ډیر سینیئر سره په دې فیلډ کې موږ یو ځای کار کړی تاسو سره ډیر نو چې دا کریکټر موږ ډیر وکړي کله د رور کریکټر کوا کله د ایکسټرا کریکټر کوا کله د پلار کریکټر کوا نو په خدای مې د قسمی کړ نه پکې مینه ماتيږي لکه مطلب یو عام لیول یو کریکټر دی بس عام یو کریکټر دی روان دی نه پکې څه اکټینګ شته نه پکې څه پرفارمنس شته نه پکې څه اکټینګ مارجن پکې نشته ته مال راکا داسې یو کریکټر راکا او زه ته په چیلنج وایم چې زه له جهانگیرم چیلنج کوم کوم دل چیلنج نه کو د سړی بچي باندې د اوس نه مورته چیلنج دی کریکټر په ما باندې کریکټر وکا بیا په پته ولګي ما ورته چې بیا به د نر کونی پته ولګي چې څوک څومره بوبو کې زه تابعدار یم په دې فلم انډستری کې مړه چې ما وکړه کنه دومره منافقت ته پکې نه دی کې روشته نه پدې کې یار دوسته نه پدې کې خپل خپلوان ته بازار سړی بزان کې پروت دی چې بس بل نه پیواله بس نه دې کې زما چې توبه خدای توبه نن سبا داسې دور دی داسې سیستم دی چې تاسو سره خپل سہولتونه وي تاسو سره گاډي وي تاسو سره پیسې وي نو ستاسو قدرم زیاتی اوس ته لکه زما غونډه په سوزکی پسند خته او ته په لار ټیکسي روان کې برته پروډوسر چې مړه ټیکسي ودرو زما مرګ روان دي نو 1500 روپۍ په بچا چې ته باغوي سره راځي او بیا ته غوي ته 3 غنټه انتظار کې لکه د خر په لار کې ولاړ د شپې 3 بجې چې لکه دا سړی به کله را رسی کله بر رسی نو دا چې تاسو سره خپل گاډي وي او تراشي ودل تر کوشي تاسو سره پروتوکولي به چتري د سره به تاسو سره خپل کورسي به تا مخکې رستونه میک اپ مینان رواني نو کیا بات ہے بیا خو تو ګوره موږ له دغه مرا کوا موږ له کریکټر راکا موږ له کورسي راکا م چتري راکا م چې کوم د اسسټنټ راکا ای سب مرا کوا م میک اپ آرټیست راکا دلته نه میک اپ آرټیست چې زه پسترګې تورې کما دلته نه میک اپ آرټیست چې ماته د غصې سیند یا د غم سیند مما باندې پسینه راشي دلته نه میک اپ آرټیست چې ما باندې بلډ ولګي نو زه به سکومه اب په داسې کومه چې لکه بس یو ګوډا گیم بس لګي منه ایکسپریشنز ته نخښته نه بچتا خو زه به هم کوشش کوم چې ان شاء الله دا شیخي بل فلم په بجټ په حواله سره خبرې کو نه سبا فلمونه باندې خلک ډیر زیاتې غټي پیسې لګي اخو ریکوري شته نه 60 70 लाख 80 लाख 90 लाख به خلک ولګي او فلم دغه 15 20 लाख وګي زیات نه زیات 30 लाख وګي نو دغه حواله سره تاسو هم ډیر سینیئر یې سوي دی مراد ما دا اوس دا اختر باندې کوم فلمونه لګیدلی دا کس شه دی دا فلانه او ډینګره خدای راځي زه حیران شمه ما لکه زموږ ملګری دي موږ بیا هم پوښتنه کوو چې لکه د فلم څه پوزیشن دی د پلاني فلم څنګه شو زه خپل ګورم نه او نه در باندې خدای کتلې کوي نو بیا هم تاسو کو غنه چې سړی دومره 50 شپته لګ ما پښتنه وګړه ما ته یو کس ویلي ما ته د وایس میسیجونه را سپراتی چې فلانه فلم په کراچي کې لګیدل په پیښور کې اتیا لک او یا لک روپۍ په فلم لګیدلی 12 लाख ریکوري شوې ده نو دې ته خو زه هټ فلم نه وایم هټ فلم زه اغه ته وایم چې دا ته په 50 لګه جوړ کې او تعالی یاد خپل سر اونکی
یا چې د خپل سره موږ یو 15 لکه به د پاسه موږ نو زه به هم چې یار ویل ډن د کمال فلم دې ته هټ فلم وي دا هټ نه دی چې زما یو شو یا دوه شوګانې یا یو هفته چې زما لاړ شي او 200 کسان په سینما کې ناست دا فل نه جنا دا نه دی دا د فلم کامیابی نه ده دا تباهي ده